افغانستان د 2023م کال نړیوال 500 ورځ جام ته ډیر نږدې شوی. د اسیا جام په اړه څو مهم خبرونه. که غواړئ په دې هر څه پوه شئ نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات. د کرکټ یاران یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که غواړئ د کرکټ تازه او په زړه پورې خبرونو څخه ځانونه خبر کړئ نو د کرکټ یاران یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان یوازې دوو نورو بریاو ته اړتیا لري چې 2023م نړیوال 500 ورځ جام ته مستقیمه لاره پیدا کړي. افغانستان د سوپر لیګ پړاو کې 12 لوبې ترسره کړي چې له دې جملې څخه یې 10 لوبې ګټلي او یوازې 2 لوبې بایللي. افغانستان ته په پاتې 12 لوبو کې پکار ده چې یوازې 2 لوبې نورې وګټي ترڅو 2023م نړیوال 500 ورځ جام ته لار پیدا کړي. سوپر لیګ پړاو کې ټولې 14 لوبډلې شاملې دي چې له جملې څخه یې 8 لوبډلې مستقیما نړیوال جام ته لار پیدا کوي او 2 لوبډلې د کوالیفایر راوند د لوبولو وروسته نړیوال جام ته لار پیدا کوي. له دې لړۍ څخه ویسټ انډیز، زیمبابوې، آیرلینډ او نیدرلینډ نشي کولی نړیوال جام ته مستقیمه لاره پیدا کړي ځکه ویسټ انډیز په دې لړۍ کې خپلې 24 لوبې بشپړې کړي خو ډېرې کمې نمرې لري چې نشي کولی نړیوال جام ته مستقیمه لاره پیدا کړي. زیمبابوې، آیرلینډ او نیدرلینډ هغه لوبډلې دي که چیرې خپلې ټولې پاتې لوبې هم وګټي نو نړیوال جام ته به لاره پیدا نه کړي. افغانستان سوپر لیګ پړاو کې 12 لوبې پاتې چې دا لوبې به د پاکستان، سریلانکا او استرالیا په وړاندې ترسره کوي. د هندوستان سره د پلان شوو 3 لوبو برخلیک لا نامعلوم دی. که چیرې ترسره نشي نو نمرې به یې افغان لوبډله ترلاسه کړي. د افغانستان دغه پاتې لوبې به د 2023م کال لومړۍ نیمایي کې ترسره شي. هندوستان هغه لوبډله ده چې نړیوال جام ته یې مستقیمه لاره پیدا کړې. دا ځکه چې دوی د نړیوال جام کوربه‌توب ترسره کوي. اسیا جام ته د ګوتو په شمېر څو ورځې پاتې دي خو ځینې لوبډلو مهم لوبغاړي ترې بهر شو او د اسیا جام یوه نامعلومه لوبډله هم معلومه شوه. اسیا جام ته چې ډېرې کمې ورځې پاتې دي د هندوستان جسپریت بومرا او هرشل پټیل، د سریلانکا چمیرا په نوم تیز بالر او د پاکستان شاهین افریدی او د بنګلادیش لیټن داس ترې د زخمونو له امله بهر شو. د کرکټ د مینوالو په باور دا ذکر شوي لوبغاړي ټپي نه دي مګر غواړي چې د 2023م نړیوال 100 ورځ جام لوبولو لپاره استراحت وکړي. هانګ کانګ د اماراتو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره وکولی شو چې 2023م اسیا جام ته لاره پیدا کړي. هانګ کانګ په کوالیفایر راوند کې 3 لوبې ترسره کړې چې 3 واړه یې وګټلې. هانګ کانګ به اسیا جام کې د پاکستان او هندوستان سره یوځای په ګروپ کې لوبې ترسره کوي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ګنګوسې دي چې شهزاد محمدي او حمید حسن سکواډ ته داخل شوي دي. دا خبرونه مکمل دروغ دي او بې بنیاده دي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او د نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان ښه وخت ولرئ.